امنیت او د جرمونو دولت او سیاست د کوکنارو پر کرلو بندیز فرمان صادر کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د امنیت او د جرمونو دولت او سیاست د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه. د نوي فرمان له مخې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت او هر ډول نشهیي توکي کارول لیږد پرېل او پلورل بند شوي دي. د اسلامي امارت د مشرتابه په فرمان کې چې نن یې خپور شو، هیوادوالو ته خبر ورکړی شوی دی چې د دغه فرمان د صدور له نیټې وروسته د کوکنارو کرل په ټول هیواد کې مطلق بند دي او هیڅوک نشي کولی د دې وروسته په خپلو ځمکو دغه ناوړه بوټي وکرل شي. سرچینې زیاتوي که څوک سرغړونه وکړي کښت یې له منځه وړل شي او له سرغړونکي سره به د اسلامي شریعت له مخې چلند وشي. په فرمان کې راغلي همدارنګه په ټول هیواد کې د نشهیي توکو د ټول ډول لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ، کاچ، چرس او نور نشهیي توکي مواد استعمال، انتقال، پیر او پلور، سوداګري، واردات او صادرات د نشهیي توکو د تولید کارخانې په جدي توګه منع کړي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.